تاسو به لیدلی پر دا میډیا باندې د راډیوګانو والا ورتلله د ټرمپ نوم یې پر زوی ایښی دی د اوس نو ما به یې جنازه کې بیان کوي مال که په لاس راغلی زما چې د خدای په نامه قسم یې که داسې عمل درسره وکړه نو که ما ته خدای په لاس راکړلې او دا د ټرمپ دې په غېږ کې و بیا به نو زه ستا سره پوست نو چې زما دمکۍ ورسېدل دي که بل چا دمکۍ ور وړي دي اوس یې هغه زوی سوی نوم واړوي نارې وایي وایي ما ته خلک دمکیانې راکړي بل چا به ورکړي او زما څه لرې دي مقصد مې دا دی د ټرمپ نوم مه پرېږدئ دا څومره د جهالت خبرې دی تاسې فکر وکړئ چې په اسلام کې مسلمانان د ټرمپ نوم یږدي مسلمانان خو به د ابراهیم نوم ایښولی چې کعبه یې جوړه کړې ده حضرت ابراهیم علیه السلام مسلمانانو خو به د محمد نوم ایښولی چې د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی مسلمانان خو به د ابوبکر او د عمر او د علي او د عثمان نوم ایښولی چې د اسلام رهبران دي رضی الله تعالی عنهم اسلام د دې په خاطر آباد دي دا څه نومان یې چې د ټرمپ نوم سارا او چې دا بیکاره نومان یي خو ها نومان ښه نومان یږدي بیا چې موږ کښېنول دا نوم نه دی به ناروا چې د عبدالنبي نوم دی یا د عبدالرسول نوم دی دغه ملایان چې وایي دا نومان ناروا دي هغو ته به د بخت الله نوم څنګه دا نوم چې دی په شریعت کې د نوم څه معنا ده بخت الله څه معنا بخت الله معنا هغه ځوان چې په مدرسه کې خدمت کوي د ټکټر لاندې وفات شو اوس په قبر کې دی الله جل بله معنا یې نشته د هغه یې معنا ده مولوي نعمت الله صاحب څه معنا مولوي نعمت الله صاحب معنا ده مولوي صاحب دا نوم ته دا معنا ته په شریعت کې ډېر اعتبار نه وي ډېر اعتبار په عالم کې دغه وي چې دا نوم دی بس لږ ورسره معتبره وي زه وجه درته وایم ګوره ما درته ویل که معنا ته اعتبار واخلې د بخت الله نوم بیا د کفر نوم دا په دې سړی کافر کېږي د خیر الله نوم د کفر نوم اضافي معنا چې واخلې در الله خیر در الله نو خیر څوک دی دا خو بیا خو خبرې ډېرې خرابېږي نو خو مولانا خیر الله صاحب هم شته خیر الله خیر خان شته مولانا بخت الله هم شته بیا خو چې دا نومان ګرده د علما دې ګرده ولاړل د اسلام دې په ویست د نوم دغه معنا ده بس دا ښه معنا ده ښه نوم دی د هغه بخت و چې الله بلاکیب ته ورکړي چې د مدرسې په خدمت کې الله دې رحم پر وکړي زموږ په کتابو کې یو کتاب دی زما سره شته ابن جریر طبري خورا یو غټ عالم تېر شوی دی د علما یې پېژني په دا قرآن په تفاسیرو کې ډېر معتمد تفسیر دی ابن جریر دی چې ډېر دنیا اتفاق هغه یو کتاب خالي پر یوه حدیث لیکلی دی رسول علیه السلام یو کوچني ته وایي یا ابا عمیر ما فعلت بالنغیر کوچني ته وایي ای عمیره ابا عمیره د عمیر پلاره هغه بلبل دې څه کړي کوچنۍ مرغۍ چې ستاسو وه مبارک علیه السلام هسې یو ګپ ورسره کوله دی یې خوشحاله کوي د یو کوچنۍ مرغۍ درلوده ابن جریر د دا یوه حدیث څخه 100 مسلې را ایستلې دي پوره کتاب یې پر لیکلی دی یوه مسله یې دا را ایستلې ده چې نوم ته ګوره د نوم د هغه معنا ده چې دا یې نوم دی که داسې نه سي ابو عمیر خو نو کوچني ته سړی نه وایي هغه ډېر کوچنی دی کوچنی نو زوی لري ډېر انتهایي وړوکی دی مبارک علیه اسلام ورته د عمیر پلاره هغه زوی د کومې خوا دی چې وایي د عمیر پلاره مقصد مې دا دی ما اوس مولوي صاحب ویل ما ګوره دا زموږ منطقین وایي د عبدالله مفرد دی ولې مفرد دی عبدالله خو مرکب دی خو چې علم یې واخلې مفرد دی ولې وایي باره هغه معنا د ترکیب نه ده ملحوظ ده د علمیت ملحوظ دی مقصد مې دا دی دغه نومان ښه نومان دي یوه خبره له د ملایانو ته یوه بله کوم یو مسله مې دلته رایاد شوه ښه دی دا بعضې خلک پر زموږ د ځوانانو نومان وربدلي وایي دا نوم نه دی ښه دا نوم نه دی دلته مې د مولوي صاحب سره هم بحث دا زموږ د پخواني خلکو نومان و یو به غلام احمد و یو به غلام نبي و یو به عبدالنبي و یو به عبدالرسول و وایي دا نوم دې نه دی ښه دا نومان وایي بدل کړي بعضې خلکو د دې بخت محمد نومان بدل کړي وایي دا بخت محمد نوم دې نه دی ښه فلانکی یا صحیح دی د سره چې نومان اږدي زه ګرد عمر خلکو ته وایم اوله پلا چې نوم اږدی ښه د صحابه کرامو نومان اږدي پر بچانو د انبیاو نومان اږدي ښه د نیکانو خلکو نومان د ټرمپ نوم مه پرېږدئ